على رسوله الكريم أما بعد. اولا د افغان دارالعلوم نشراتي صفحې لیدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. بعد له سلام څخه د افغان دارالعلوم فرهنګي کمیټه غواړي چې د حضرت مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم د سپېڅلي ژوندانه سیرت مخکې له بعثت او وروسته له بعثت تر تاسو پورې در ورسوي. نو نن زه غواړم چې د حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې د عربو اقتصادي حالت او د عربو اخلاقو پر موضوع یو څه معلومات تاسو سره شریک کړم. راځم خپلې موضوع ته. د دوی اقتصادي حالت هم د ټولنیز حالت تابع و او د دوی تجارت د اړتیا د پوره کولو تر ټولو مهمه ذریعه وه. د صنعت په ډګر کې عرب له نورې نړۍ وروسته پاتې ول او د دوی ټول مال او سامان په جنګونو کې ضایع کېده. فقر او لوږه پکې عامه وه. خلک به له ضروري لباس هم تر ډېر حده محروم پاتې ول. د عربو اخلاق دا یو منل شوی حقیقت دی چې د جاهلیت په زمانه کې په عربو کې پس عادتونه، لوېدلي خویونه او له وجدان او عقل نه لرې خبرې موجودې وې. په دوی کې ځینې داسې ښه صفات هم موجود ول چې په لیدلو یې انسان ګوته په غاښ پاتې کېده. مثلا سخاوت. په دې خوی کې عرب تر هر چا وړاندې ول. په سخت ژمي کې او د لوږې په زمانه کې به کله به چې یو مېلمه ورته راغی او له دوی سره به یوه اوښه وه او پرته له دې اوښې به بل څه دوی نه درلودل او دا اوښه به د دوی د ژوند تېرولو یوازینۍ وسیله وه. په دوی به سخاوت داسې غالبه وه چې د مېلمه دپاره به یې همدغه اوښه حلاله کړه. دوهم صفت چې دی هغه په وعدې او ژمنه کې وفا کوله. بل صفت دا هم پکې موجود وه عزت النفس. د دې په پایله کې د دوی شجاعت، زړورتیا له حده اوښتې وله. په یوه وړه خبره کې به کله چې د خپل سپکاوي لږ رنګ هم ولیده نو راپاڅېده به د بل وینه به یې بهوله. په دې لاره کې به د ځان پروا هم نه کوله. له همدو صفتونه بل صفت هم دا و زغم. د دوی شجاعت او د هر جنګ لپاره د تیاري له امله بیخي په دوی کې کم و. بل صفت دا هم پکې موجود و سادګي، یعنې د تمدن له اسانتیاو ناخبره او لرې وه. د دې په پایله کې د دوی رښتینولي او امانت ساتنه موجوده وه. همدا اوصاف ول چې عرب له نورو انسانانو د قیادت، د رسالت د بار پورته کولو لپاره غوره کړل شول. وما علینا الا البلاغ المبین.